السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ګرانو لیدونکو کتونکو، نن مو تاسو ته ډیره اهم سوال او موضوع راوړې ده چې مولوي صاحب ان شاء الله تاسو ته جواب وایي. مولوي صاحب محترم، په بانکي حساب دا ځینې خلک چې مطلب پیسې په بانک کې جمع کړي وي، په دغه کې زکات کیږي یا نه کیږي؟ نو که دغه کې زموږ عوامو ته معلومات ورکړئ ډیره مننه به وي. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. محترم اوریدونکو دا یو ډیره مهمه مسله ده. هغه پیسې چې په بانک کې پرتی وي، آیا په دې باندې زکات شته یا نشته دی؟ نو دا زکات د الله تعالی د یو فرضي حکم دی، لکه څنګه چې دا مونځ یو فرضي حکم دی. ډیری خلک د دین نه خبره دي چې زکات ورکول څنګه دي. ډیری مالداران د دین نه خبره دي. زکات کې هغه دغه کې چې کم خراب مالی یا مثال کده کم د خوراکي توکي وي او هغه باندې هغه وخت ایکسپایر کیږي، نو هغه په زکات کې ورکوي. دا شی به هم نه کوي. کوم شی چې صحیح مال وي او ایکسپایر شوی نه وي، هغه مال په زکات کې هم تاسو ایستلی شي. او هغه پیسې چې کومې په بانک کې پرتې دي، هغه داسې پیسې دي لکه ستاسو بعینه چې په جیب کې پرتې وي. هغه پیسې داسې پیسې دي ستاسې لکه په جیب کې یا په کور کې د سره ایښې وي. څنګه چې په کور کې پیسې او زکات ورباندې کال په ورباندې تېرېږي او په تاسو باندې زکات فرضېږي، همدغه رقم په بانک کې چې پرتې وي هغه هم ستاسو پیسې دي، خپلې پیسې مو دي او تاسو به د هغې زکات خامخا ورکوئ. او دغه مسله که تاسو مکمله ګورئ، نو فتاوی محمودیه ټوک نمبر 9 صفحه نمبر 334 کې د دې ټول وضاحت هلته ورکړی شوی دی. خو مهمه خبره محترمو دا ده چې څنګه مونځ د الله حکم دی، فرضي روژه فرضي حکم دی. بالماز سړی خلک په نظر کې ډېر بد ګڼي، روژه خور سړی خلک ډېر بد ګڼي، او وجه دا ده چې دی چې کوم دی یا روژه خور دی یا بالماز دی. همدغه رقم اکثره مالداران پیسې په بانکونو کې لري، زکات نه ورکوي. دا هم باید دغه شان په ضم سره یاد شي. خو دا خلک په ضم سره ځکه نه دی چې دلته مالداران یو څه به کم هم، یو څوک مالدارانو ته څه ویلی هم نه شي، ځکه چې مالداران نو الله خو ترې پوښتنه کولی شي. نو دې شي کې ډېر خیال کوئ. وما علینا الا البلاغ. ډیره